تاسو ته یو څوک موبایل راوړي او د سیم مشکل بیان کړي، نو دغه شپږ خبرې به په موبایل کې حتما وي. ویډیو تر پای وګورئ، انشاءالله د سیم کارت په جوړولو کې به هیڅ مشکل ونه لرئ. د سیم کارت په باره کې راځي انزر سیم، نو سیم، سیم کلوزډ، انوالډ سیم، سیم رجسټریشن فیل او سیم بلاک. دا خبرې حتما راځي. دغه ټول مشکلات به تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. اول سیم کارت تاسو معرفي کوو. سیم کارت څلور طرفه لري او شپږ نقطې لري. په ځینې موبایلونو کې 5 نقطې هم وي لاندې. سیم کارت تاسو وګورئ 5 نقطې پکې، او په ځینو کې 8 نقطې هم وي، خو په اصل کې په دغه کې د کار نقطې چې دي 5 نقطې دي. سیم کارت دغه کټ ځای چې ده دغه درې، دا مثبت ده، ډیټا پوینټ، یعنې موبایل کې چې مسیجان یا نمبر ذخیره کوي، دا مثبت ده. او موبایل په سیم کارت کې دغه ډېره نقطه ډېر غټ ځای چې دا ګراوند ده، منفي ده. په هر سیم کارت کې شته، تاسې لیدلی شئ. او دغه نورې نقطې دا ټولې مثبت دي، دا هم مثبت، دا هم مثبت، دا هم مثبت. 1 2 3 4 5 دا 5 نقطې د کار نقطې دي چې وظیفه ترسره کوي. او پاتې دغه نقطه په هر سیم کارت کې د کټ نقطې سره، یعنې پرې نقطه چې د هغه په خوا کې چې کومه نقطه ده دا هیڅ وظیفه نه ترسره کوي، دې ته یې ناټ کنیکټډ. سیم کارت کې هم د کار نقطې چې دي 5 دي، او په موبایل کې د سیم کارت په ځای کې هم د کار نقطې چې دي 5 دي. په دغو ټولو نقطو کې یعنې یوه نقطه کته شوه، دا یوه نقطه کته شوه، نو دغه دواړه مسلې به راځي پکې، دغه او دغه موبایل کې چې کله د سیم ځای خراب شي، یا به انزر سیم لیکي یا به نو سیم لیکي، نو دغه دواړه مشکلات په موبایل کې راځي. چې کله په سیم کارت په ځای کې یوه نقطه ماته شي یا کته شي، نو دغه مشکلات به راځي. نو سیم او انزر سیم څرنګه کولی شو چې دغه مشکلات ختم کړو. کله چې تاسو موبایل ته سیم واچوئ او د سیم کارت واخلئ او کار نه کوي، نو تاسو به د هغه موبایل آیمي چې کړئ، دغه کوډ هلمند پکې ووایئ: ستوری زینه 06 زینه. دغه کوډ موبایل کې حتما اوکې کړئ. نو له 15 شمارې نه سټارټ 15 عدد ده، تاسو ته یو نمبر ښکاره کېږي. که چیرې دغه نمبر 15 نه شروع وي، له 15 نه شروع وي او ټول یو 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 وي، او یا 15 نه شروع وي ټول 0 0 0 0 یا 2 2 2، له 15 نه ایسته وروسته ټول 2 2 وي، نو دا هم آیمي خرابه ده. د آیمي له وجې هم سیم کارت کار نه کوي. آیمي د کمپیوټر په واسطه، د سافټویر په واسطه آیمي بیرته جوړیږي، سیم کار کوي. او که چیرې 15 نه شروع وي او نمبر عدد بدل وي، یعنې 15 نه شروع وي 8 یا 9 یا 40 30 تر 15 عدده پورې ټول مختلف وي، نو د موبایل آیمي جوړه ده. او یعنې د روغې او د خراب آیمي فرق مې تاسو ته بیان کړو. یعنې چې کله سیم کارت اخلي او کار نه پکې کوي، نو دا کله کله د آیمي له وجې هم کار نه کوي. دغه مشکلات، دغه پورته مشکلات، انزر سیم، نو سیم، دغه د سیم موبایل کې د سرکټ له وجې، یعنې د سیم ځای خراب کې دا پیدا کېږي. او سیم کلوزډ، دغه د سیم مشکل ده. موبایل ته بل سیم ور واچوه، موبایل کې به سیم کار کوي. کله چې یو موبایل تاسو ته راشي انوالډ سیم لیکي، نو موبایل کې یوه نقطه زنګ وهلي د سیم کارت ځای، چې کله سیم پکې اچوي یوه نقطه زنګ وهلي، نو بیا هم انوالډ سیم لیکي. سیم جاکټ چې بدل کړو، بیا هم دغه مشکل حل کېږي. او که حل نه شو، نو د سافټویر سره هم دغه حل کېږي. او سیم رجسټریشن فیل، دا هم د سیم کارت مشکل ده. موبایل ته چې بل سیم ور واچوي، دغه مشکل حل کېږي، یعنې بل سیم به پکې کار کوي. سیم بلاک، دا هم د سیم مشکل ده. موبایل ته چې بل نوی سیم واچوي، موبایل کې به سیم کارت کار کوي. دغه پورته دوه مشکلات تاسو ته ښیو چې اوس د دغو د حل لارې څه دي. قسمه موبایلونه دي. دغه دوه سیم کارتونه دي چې میموري کارت ځای هم پکې ده.
ټول یو ځای بدلیږي. صحیح څه نو دا په هیډ بدلیږي، ځینې دي په کاویه بدلیږي. دا بیا په هیډ به لرې کوي، په کاویه ډېر په اسانه لګیږي، خو مهمه دا ده چې دا په هیډ ولګیږي. صحیح څه او نور قسمه ځایونه هم شته، زه دلته تاسو ته نور ښیم. دا د نوکیا ده. صحیح څه دا د نوکیا د نوي ماډلونو دغه سیم جاکټ ده، نو دا بل ده، دا هم د نوکیا ده. نو تاسې ولیدل CR سیم کارت 6 نقطې لري، وګورئ، او 5 پکې د کار نقطې. په دې کې یوه نقطه هم د قطع شي نو بیا سیم کارت نه اخلي موبایل. تاسې باید پیسټ حتما استعمال کړئ، ځکه سرکټ ته بیا کوم مشکل نه پیدا کېږي. زه دا ایسته کوم. یو مخیځه نو بیا سرکټ خرابېږي، چې کله د الیم ویلې چې دوک غونته وکړي نو پوه شي چې دا ویلې سوی ده. په دې طریقه به دغه داسې جګ کړو. صحیح څه هر کله چې تاسې کار کوئ دغه پیسټ دا به یو څه لږ به په دې سرکټ استعمالوئ. صحیح څه تر څو ښه په اسانه سره لرې شي او سرکټ ته کوم مشکل ونه ورسېږي. صحیح څه د چارج د جوړولو په ځای کې به هم له پیسټ نه کار اخلو تر څو سرکټ نرم وي او خراب نه شي. نو زه اوس دا لرې کوم دغه د سیم کارت لاندې. صحیح څه ما هیډ نیولی ده تر هغه پورې چې تر څو دغه لیم ویلې سوی نه. تاسې کولی شئ له پاسه په دې طریقه باندې هم خراب جاکټ لرې کړئ او کولی شئ له لاندې نه هم لرې کړئ، کومه چې ستاسو خوښه وي، ځکه دا خراب جاکټ ته کولی شئ له پاسه لرې کړئ، کولی شئ له لاندې نه لرې کړئ. او چې کله بل نوی لګوئ په هیډ باندې که هغه به له لاندې نه لګوئ. صحیح څه لاندې به هیډ ورته نیسئ او تر څو دغه سیم جاکټ صحیح ولګېږي او ډېر به یې کته نه نیسئ، ټول سرکټ بیا ګرمېږي. داسې به یې نږدې ورته نیسئ تر څو سرکټ زر ګرم شي او دغه لیم ویلې شي. چې کله دا رقم دوګو کې تاسې وینئ نو پوه شئ چې لیم ویلې سوی ده. صحیح څه زه دا لرې کوم. تاسې ولیده کله چې دا رقم پیسټ واچوئ او دوګو کې دا رقم پوه شئ لیم ویلې څه او بیرته نو کله چې تاسې ګورئ دغه سیم تاسې هغه نرم سوی نه وي دغه لیم او تاسې دغه رایسته کوئ، داسې راکش کوئ په زور سره، نو دغه لاندې پوینټونه بیا ایسته کېږي، لرې کېږي، نو بیا د سیم ځای خرابېږي. کله تاسې وګورئ دغسې لیم ویلې شو تاسې ته په خپله هم ښکاري، نو ښه په اسانۍ سره به دغه لرې کولی شئ. تاسې کولی شئ بل هم راواخلئ او په اسانه او اسوده طریقې سره تاسې ولګوئ. څه دغسې زه دغه دلته ږدم. تاسې کولی شئ دغو ځایونو ته لیم هم ورکړئ، نو لا به په اسانۍ سره دغه ولګېږي. زه د هیډ په واسطه هم درته ښیم. زه اوس لاندې یو څه هیډ ورته نیسم، تاسې به یې وګورئ. نو د هیډ په واسطه د سیم جاکټ یو لرې کو غواړو بل نوی ولګوو، نو ډېر اسانه ده. د پوینټونه به د سیم کوم سپین پوینټونه دي هغه به د سرکټ باندې د پاسه چې کوم د سیم پوینټونه د ځای د په هغه به یې د پاسه کېږدو او یو څه هیډ ورته نیسو. کله چې پیسټ لوګی وکړي نو پوه شه چې لیم ویلې شه. ډېر اسانه ده. یو څومره چې تاسې تمرین کوئ هغومره تاسو ته کار لا اسانه کېږي، ورسره بلدېږي. نو د سیم ځای
برابر سو جوړ سو نو یو څه به یې پرېږدئ داسې یو څو ثانیې یعنې لږ وخت لپاره یې پرېږدئ نو هغه خپله لیم ډېر ژر کلکېږي. نو د قهوې په واسطه یې هم تاسو ته طریقه ښیو. دغه د سیم جاکټ پوینټونه به په سرکټ کې د سیم په پوینټو د پاسه به یې ښه صحیح برابر کېږدئ دغه ځایونو سره او بیا به د قهوې په واسطه ولګوو. د قهوې په واسطه هم اسانه لګول کېږي او په هیډ باندې هم تاسې چې کومه طریقه ستاسو د خوښې وړ وي نو په هغو سره تاسې کار وکړئ. نو د قهوې سره بلدېدل یو څه وخت غواړي ځکه چې دا یو څو انسان ورسره بلد نه وي نو کله چې څومره تاسې کار پرې کوئ نو هغومره ستاسو لاس لا ورسره بلدېږي. نو دغه طرف بند سو او دغه یو طرف چې بند سي د پوینټونه نو بیا دا بل طرف لا اسانه لګول کېږي. نو کله چې سیم جاکټ ولګول سو نو تاسې کوشش وکړئ وروستی بیا یو څه لیم ورکړئ دغو پوینټو ته نو نور به هم کلک بند سي. تاسې ولیدو د سیم ځای بند سو ډېر په اسانه او ساده طریقې سره. نو دا طریقه یو څه ښه ده ځکه په هیډ باندې سرکټ ګرمیږي که نه که څه هم دلته حسیان یې نشته کوم مشکل نه جوړوي خو بیا هم سرکټ ګرمیږي نو کولی سي په ځینو کولی سي تاسې د قهوې په طریقه هم کولی سي او د هیډ په واسطه هم کولی سي په دواړو طریقو کولی سي. د موبایل آیمې هم روغه ده سیم کارت هم روغ ده نو تاسې باید دغه نقطې ګورئ دغه په دې کې کومه نقطه ماته ده ټیټه ده ولې سیم نه اخلي او آیمې هم جوړه ده نو دغه نقطې به تاسې ګورئ نو په دغو نقطو کې به یوه نقطه خامخا ماته وي یا به ټیټه وي نو تاسې به یې په دغه یو څه جګوئ او یا به نوی د سیم کارت ځای بل وربدلوئ. نو دغه خدای وکړي دغه درس تاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي. سیم کارت په باره کې درس و انشاءالله په بله ویډیو کې به بله موضوع راخلو د موبایل په باره کې چې څنګه کولی شو موبایل مستریتوب زده کړو. په دې کې چې دا ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی تر بلې ویډیو خدای په امان.